نو راځو زمونږ چې نن کومه بله موضوع ده هغه مونږ سره ډام دی او په ډام کې مونږ سره get and set methods زده کوو چې مونږ څنګه کولی شو د ډام له element څخه ډیټا راواخلو او څنګه کولی شو د ډام په element کې ډیټا ور واچو. نن پر دې باندې کار کوو، زده کوو دا چې مونږ manipulation څنګه کوو. نو لکه څنګه چې تاسو تیر کلاسونو کې وکړو چې دا مونږ سره د ډام چې مکمل کومه ټری ده هغه د چې ډاکومنټ څنګه د مونږ سره روټ ټیګ څه دی، پاګه کې دنه مونږ سره الیمنټس څه دي، الیمنټس کې دنه مونږ سره ټیکس څه دي او ټیکس کې دنه مونږ سره اټریبیوټ څه دي. او مونږ دا هم وی چې دا سکرپټ کې مونږ بیسیکلی دوه کار کولای شو چې مونږ سره ګټ دی چې مونږه الیمنټس ګټ کوو او بل مونږ سره سیټ دی چې مونږ هغه سیټ کوو. او د دې نه علاوه مونږ دا خبره وکړه چې مونږ په جاوا سکرپټ واسطه کولای شو د HTML یو ټیګ اضافه کړو او یا هم د HTML یو ټیګ ډیلیټ کړو. نو راځو مونږ دا وایو چې what can we get with DOM. DOM باندې مونږ کوم شیان راخستل شو چې مونږ دا وایو چې ګټ کوو کنه دا ګټ مونږ سره څه دی، کوم شیان مونږ ګټ کولای شو نن په دې باندې کار کوو. نو مونږ په DOM باندې کولای شو HTML ګټ کوو. چې ګټ کوو HTML او د HTML د اصطلاح مطلب دا نه دی چې HTML ټیګ به مونږ ګټ کوو. د HTML مطلب دا چې په HTML فایل کې د کوم .html ایکسټنشن باندې مونږ فایل جوړو چې په هغه کې هر څه موجود دي. نو هغه مونږ څه کولای شو، هغه مونږ ګټ کولای شو چې هر یو ټیګ وي، کپی ټیګ وي، کا h1 ټیګ وي، کا nef ټیګ وي، کا هر یو ټیګ وي. نو د DOM په واسطه مونږ کولای شو هغه ګټ کړو. بل چې د مونږ سره بل ټیکست دی، د DOM په واسطه مونږ څه کولای شو ټیکست ګټ کولای شو. او سر ټیکست هر چیرته کېدلی شي، h1 کې هم کېدلی شي، h2 کې هم کېدلی شي، پاراګراف کې هم کېدلی شي، ټایټل کې هم کېدلی شي، div کې هم کېدلی شي. نو چې هر چیرته مونږ سره ټیکست موجود وي مونږ د DOM په واسطه کولای شو هغه ګټ کړو. بل مونږ سره اټریبیوټ دی، د DOM په واسطه مونږ کولای شو اټریبیوټ هم ګټ کړو. او اټریبیوټ هم هر چیرته کېدلی شي ما یو h1 اخسي په هغه کې ما یو کلاس اخسي، کلاس بخپل یو اټریبیوټ وي. کېدای شي ما پاراګراف اخسي په پاراګراف کې ما یو ID اخسي، ID خپل یو اټریبیوټ دی. کېدای شي ما یو د واخسي هغه ته ما انلاین CSS لیکل لکه سټایل می لیکل بارډر می ورکړم نو هغه خپل یو اټریبیوټ دی. نو موږ دا درې شیان کولای شو د DOM په واسطه ګټ کړو او لدې څخه کار واخلو. اوس دغه درې شیان چې ګټ کوو د دې لپاره ځان ته میتھډز دی او دغه میتھډز په واسطه موږ کولای شو دا شیان چې ګټ کړو. هغه میتھډز کوم دي هغه موږ سره دادي، موږ سره inner text دی، بل موږ سره inner HTML دی، بل موږ سره get attribute دی، بل موږ سره get attribute node دی او بل موږ سره attributes دی. inner text لکه څنګه چې نوم نه ښکاری چې کله تاسو text get کول غواړئ تاسو به چی نه استفاده کوئ، د inner text نه به استفاده کوئ. inner HTML چې نوم نه ښکاری که تاسو غواړئ چې text سره د HTML راواخلئ نو تاسو به HTML څخه استفاده کوئ. get attribute نه معلومیږي چې تاسو کولای شئ په دې باندې attribute ترلاسه کړئ او get attribute node هم هغه څه کار کوي خو لږ فرق پکې موجود دی، هغه مونږ عملاً ګورو. بل مونږ سره attributes دي. نو attributes له نوم نه ښکاري چې څونه attributes ټول به تعالی درکړي، نو په دې باندې هم تاسو کولای شئ کار وکړئ. نو راځو پر دې باندې عملی کار کوو چې مونږ څنګه کولای شو دغه میتھډ سره کار واخلو او مخکې لاړ شو. نو زه راځم خپل ایډیټر ته او ایډیټر نو وروسته زه ګورم خپل براوزر. نو دا زمونږ فایل دی او په دې فایل کې به موږ چې کوم منیپولیشن کوو. نو دا زمونږ همغه پروجیکټ دی چې موږ په CSS کې کړو او د کې ډیر څه شته نه او د دې نه علاوه موږ دلته یو JS فایل هم جوړ کړی دی چې هغه د set and get.js په نوم دی، هغه دلته موږ لاست کې لینک کړی دی. اوس راځو چې کوو ګټینګ کوو. نو لمړی بدل د چې کوم یو ویریبل به جوړوم لکه موږ چې مخکې کلاس کې جوړ کړو چې let element په نوم باندې او یا دلته element نو ورکو result ورکو ځکه کې دې چې موږ سره څه بدل وي او دا مال د ډیکلیئر کو نور کار به نه لاندې اخلو. نو زه څه کومه زه کار اوس دا کول غواړم زه ټیم چې په دغه هیډر کې دنه چې هر څه لیکل موجود دي هغه ماته راکا. نور زما چنل پکار لیکل زما پکار دي، لیکل نه مراد شه ده لیکل نه چې دا ویب ټایټل لیکل شوی زما دا یو پکار دی او زه صرف دا تیر راخستل غواړم. نو زه به چی کومه زه به ورته وایم چې document.getElement by ID. نو ست چې په هر لار ورته غواړي ته چې په هر لار ورته غواړل د موږ ID اخسته نو زه غواړم د ID په واسطه ورشم، د ټیګ نوم په واسطه هم ورتلای شم خو بس زه د ID په واسطه ورزم. نو زه ورته وایم چې هیډر موږ سره چې د ID دا نو get by ID. نو تر راځم ورته لیکم هیډر. نو اوس خو element راواخستو element فل حال پدې کې موجود دی نو موږ دا یو ویریبل کې سٹور کوو. نو ویریبل موږ سره چې د ریزلټ په نوم ویریبل دی او د دې چې کوم ریزلټ دی هغه موږ چرته ګورو. نو ډاکومنٹ ډاټ خو لیکل نه شو کړ الریډي ډاکومنٹ کې موږ سره ویب سټ لیک جوړ شوی دی. نو دې په ځای به موږ کنسول نه استفاده کوو. نو کنسول ته راځم ډاټ لوګ لیکم او پکې ورته وایم چې موږ ته ریزلټ شو کا. نو دا ما ولیکو. اوس چې ځکه راشم
او خپل صفحه باندې ریفرش کما رائټ کلیک کړم انسپکټ راشم نو دلته به موږ سره فل حال شي په کنسول کې به موږ سره فل حال چې کوم ټیګ د موږ سره چې کوم موږ سره الیمنت د هغه بل د موږ سره شو کړي خو زمون خدا نه دی پکار زمون خو دې کې دنه چې دا کوم لیکل دي زمون دا پکار دی نو د هغه لپاره به موږ چک کوو موږ به میثډ نه کار اخلو چې هغه موږ سره انر ایچ ټی ام ال دی نو موږ بدل تاخره کې یو ټکی اچو بیا ورته لیکو انر ټیکسټ ایچ ټی ام ال نه ټیکسټ او دا په همدې ډول لیکه یو ځل بیا د تکراروم ځکه جاوا سکرپټ ټول هم د سده چې کله هم جاوا سکرپټ کې تاسو یو میثډ یو ورډ څخه اضافه کیږي نو هغه به تاسو کیمل کې لیکل لکه انر ټیکسټ انر جدا ورډ دی ټیکسټ جدا ورډ دی نو ټیکسټ کیمل کې لیکل دی نو دلته ګورم موږ چې وې موږ وی تر دې پورې موږ دا وی چې په دې آی ډي کې هر څه موجود هغه راواله هغه نور څه بیا ماته چې هر څه نه دی زما په کار زما صرف انر ټیکسټ په کار دی نه چې کوم ټیکسټ هغه ماته راواله دا ماولی کو صاحب میکړو ریزلټ کې سٹور شو ریزلټ ما کنسول ته راوستو چې کله مې سفر لوډ کړو نو ګوره په ټیکسټ په انر ټیکسټ شو پکې ویب ټایټل نو ګوره د موږ سره ویب ټایټل راغی نو موږ چې وکړو د انر ټیکسټ په واسطه چې موږ سره کوم ټیکسټ په دې کې موجود هغه موږ تر لاسه کړو ورځ راځم چې را زما دا نه دی په کار راځم ورته چې موږ سره په کنټنټ کې کوم لیکل موجود دی هغه ماته راکا زما هغه شی نه دی په کار په دې کنټنټ کې دنه او یا په دې کنټنټ کې دنه چې موږ سره کوم شتو ده هغه زما په کار دی خو زه ورته نه چې په دې کنټنټ کې څه لیکل شوی هغه شیان ماته راکا نو زه ورته چې وایم زه دا په خپل حال پرې دما کاپی پیسټ کوم دا کمنټ کوم او تر راځم ورته لیکم کنټنټ کنټنټ میو لیکو انر ټیکسټ لري کومه نو دلته دې ځای پورې بچي او شي تر دې ځای پورې چې دلته موږ په دې کنټنټ آی ډي شی موجود ټول راکړي نو زموږ ټول نه دی په کار زموږ یوازې انر ټیکسټ په کار دی نو بل شي کو ټکي با چورته چې دې کې نه یوازې دې نه چې موږ سره کوم ټیکسټ دی هغه راکا نور شیان مال ما راکوا نو ما دا ورته ولیکو چې کله راشم براوزر ته صفحه زیره لوډ کړم نو ګوره په دې کې چې موږ سره کوم ټیکسټ موجود هغه ټول ټیکسټ دلته موږ راکول مړه په کنټنټ ټایټل لیکل شو نو دا ګوره کنټنټ ټایټل موجود دی بیا پکې یو پاراګراف دا پکې دویم پاراګراف او دا پکې دریم پاراګراف نو په دې کنټنټ کې چې موږ سره څه شیان موجودو هغه ټول دلته موږ ته شي کو یو راکو موږ لاغه نه لګیو دلته استفاده کوو نو د انر ټیکسټ په واسطه بیسیکلی موږ څه کوو چې موږ سره کوم ټیکسټ په کار وي هغه موږ ته راو باسو چې کوم ټیکسټ د موږ په کار وي هغه موږ د انر ټیکسټ په واسطه راخلو له هغه نه موږ استفاده کوو نو دا میثډ د څه لپاره استعمالېږي د ټیکسټ د راخصلو لپاره پکاريږي بلکې موږ سره کوم نیټل دین د بځه یو کمنټ واجب متبولی کوم انر ټیکسټ بلکې موږ سره شه ده هغه موږ سره انر ایچ ټی ام ال ده موږ سره انر ایچ ټی ام ال ده ایچ ټی ام ال چې کوي کله دراشي متولیک جم ډاکومنت that get element by id او id موږ سره چې ده مثال ورته وایم چې زمام دغه هډر په کار ده نو زورته هډر پاس کوم نو تر دې ځکه پوره خو تاسو پوهیږئ موږ سره بچي پاس کیږي موږ سره چې د هډر سونه الیمنټس ټول به موږ ترا کوي نو فل حال دلته هر څه راغلو دلته بزراوالم دا به یو ویریبل کې سٹور کوم ویریبل موږ به تیار ډیکلیئر کړل د ریزلټ په نوم باندې نو دا ما په دې ویریبل کې سٹور کوم ویریبل ما د کړل دا کنسول کې لاک کړی دی نو زه هم چې د دې زما ایچ ټی ام ال په کار دی نو زه ته چې لیکم ورته لیکم ډاټ انر ایچ ټی ام ال مطلب دی کله چې کوم ایچ ټی ام ال د زما هغه په کار دی نو دا ما ورته ولیکو راغلم صفه مې ریلوډ کو نو ګوره دی کې دنه چې موږ سره کوم انر ایچ ټی ام ال هغه موږ ته راغلو سره د ټیکسټ نو انر ایچ ټی ام ال نه مطلب څه دی انر ایچ ټی ام ال مطلب دا چې دی کې څه شی موجود دی سره د ایچ ټی ام ال ټاګ یې ماته راکا سره د ایچ ټی ام ال ټاګ راکا انر ټیکس به आवाज ټیکس درکو خو دې څو کړو دی هغه ټاګ هم تعالی درکو چې را پدې کې H1 ټاګ دی او په H1 ټاګ کې موږ سره دا شان لیکل شو دی او دا والا ستادي مبارک یو څه په کې هغه وکړه زه ته هم چاره چې کې زمانه بار پکار دی او په دې نه بار کې چې ما سره سم موجود دی هغه زمانه انر ایچ ټی ام ال پکار دی او نه بار موږ سره چې دی نه بار موږ سره آی ډی دا نو دلته بیا هم دا کاپی پیسټ کوم دا کمنټ کوم او دینه دا انر ایچ ټی ام ال لري کوم او راځم دلته چې ومه چې موږ ته نیو بار راوخه نو نیو او بار دا موږ سره آی ډی دا نو تر دې ځای پورې خو په دې کې شیان موجود ټول برابر جوړم چې ما ټول نه پکار په دې کې زما یوازې انر ایچ ټی ام ال پکار دی نو ما ته انر ایچ ټی ام ال لیکو صاحب مې کو دا علم صفه مې ریلوډ کړو نو ګوره دې کې څه شیان موجودو هغه ټول خو راکړو خو هغه کې کوم ایچ ټی ام ال لیکل او هغه هم راکو یو ویل هم راکو هغه کې کوم الای دی او آی ټیګ دی هغه هم راکو بل الای آی ټیګ دی هغه هم راکو بل الای ټیګ نور کسی چې ټول راکو مطلب دا دی چې انر ټیکسټ یوازې ټیکسټ درکې انر ایچ ټی ام ال هم درته ایچ ټی ام ال درکې او هم درله ټیکسټ درکې نو دا موږ سره چې دی د انر ایچ ټی ام ال او د انر ټیکسټ ترمنځ فرق دی اوس کوم دا کار د کلاس په واسطه کوم نو دا ډول کوم د آی ډي په واسطه وکړه نو راځم د کلاس په واسطه یو کار کول غواړم نو دلته موږ مغه یو کلاس لرو چې کلاس 1 دی
صحیح ده نو دا کلاس 1 یو ما چیرته اخسته ده یو مې دلته اخسته هوم کې بل مې چې دلته اخسته ده په کنټنټ کې بل مې دلته اخسته په سایډ بار کې او لاست ما اخسته ده په فوټر کې و زه ټم چې په دې فوټر کې ما سره چې کوم لیکل دي هغه زما په کار دی د دې انر ټیکس زما په کار دی نو زه ورته سوي ما زه راځم او دا دلته کار زه د کلاس په واسطه کوم نو زه ته لیکم چې ډاکومنت ډاټ get elements by class name او class name موږ سره چې cl1 دی class name موږ سره cl1 دی نو cl1 ما ورکو تر دې ځای پورې خوراغه او دلته راځم دا ریزلټ کې ورچوم ریزلټ دا می واچو کنسول کې دا ما شو کړي نو که زه فل حال راشم سفری لوډ کړم دلته چې موږ سره څه شان موجود دي هغه ټول راکې چې دا سلور د استعمال شوی دی دا ځایونه دي نو که زه فل حال راشم او ډایرکټ دلته ولیکم چې زما انر ټیکست پکار دی نو دا به موږ سره چک کوي دا به موږ سره کار نه کوي دا ما انر ټیکست ډایرکټ لیکو ریلوډ میکړو دلته موږ ته وی undefined مطلب دا چې دا غو ډیفاین شوی نه دا ته شی لټه ته نو دا ورشتیا وی کنه دلته موږ سره سلور شان موجود دي زموږ په کار شي دی نو موږ بل لمړی د انډکس نمبر ورکو چې یاره زموږ په دغه برخه کې دا شی زموږ په کار دی نو که زه بیا راشم ریلوډ کوم دلته ګورم موږ سره زموږ فوټر په کار کنه نو فوټر په کوم انډکس دی په تھرډ انډکس دی نو په دې کې کوم سره د سلور شان موجود دي زموږ اخري شی په کار دی نو دا به تراشي قوس به واچي او قوس به ټولې کې زموږ دریم چې کوم الیمنت دی هغه په کار دی د هغه شی په کار دی د هغه انر ټیکست پکار دی نو مورته انر ټیکست لیکو و چې عالم صفه می ریلوډ کو نو ماته راکې چې all rights reserved ځکه په فوټر کې موږ سره چې لیکل شوی دی په فوټر کې موږ سره لیکل شوی چې all rights reserved نو دا موږ سره چې دا د کلاس په واسطه ټارګټینګ دی کله راشم ته دوه ولیکم سیو کړم نو اوس به چې راکې اوس موږ سره هوم راکو ځکه په دویم کې دلته موږ سره هوم موجود دی دا هغه سایډ بار کې موږ سره او کله زراشم ون ولیکم او ریلوډ کړم نو څه چې راکو اوس کنټنټ ټایټل راکو کنټنټ ټایټل دا یو د پدې کې هم دا کلاس موجود دی او که راشم 0 ولیکم سیو کړم او سفر ریلوډ کړم نو موږ ته بس راکې موږ ته بیا هم راکې دا کوم هم دی دا موږ سره دا یو هم دی نو دا موږ سره بیسیکلی خبره د سوا خبره دی چې موږ څنګه کولای شو انر ټیکست راوالو او انر ایچ ټی ام ال راوالو د دوه ترمن سره فرق څه دی او دا دواړه کار موږ د څه پواسطه وکړه د یو مو دوه مو د سلور مو د آی ډی پواسطه وکړه او یو مو د کلاس پواسطه وکړه موږ سره چې کوم ټیګ دی هغه هم په دې طریقه کېږي ان شاء الله تاسو پر هغه پریکټس وکړئ اوس راځو چې موږ سره ګیټ اټریبیوټ څه کار کوي موږ سره میثډ د ګیټ اټریبیوټ واسطه نو دا غل لپاره بل تزراشم یو کمنټ به واچوم چې ګیټ اټریبیوټ اوس په دې کار کوو چې ګیټ اټریبیوټ څه کار کوي ولمړی خو راځم په اټریبیوټ کو ماشاءالله ټول پوهیږئ ما تشریح کړی درله نو اټریبیوټ موږ سره دا کلاس یو اټریبیوټ دی صحیح شو دا href یو اټریبیوټ دی چې په هر اټ ټیګ کې موجود دی دلته هم دا کلاس موږ سره اټریبیوټ دی او دلته هم موږ سره دا آی ډی یو اټریبیوټ دی او دا آی ډی موږ سره یو اټریبیوټ دی لمړی باندې هډر کې کار کوو د هډر تر اعظم یو کلاس ما خلمه او دا کلاس ور لور کوم مثال د خبره ده آی بی سی په نوم باندې ور لور کوم نو دلته راځم او توې ما چې موږ ته چې وکا موږ راواخله اټریبیوټ په اټریبیوټ به موږ د څه په واسطه راخلو اما غدري میټر دی یا به د کلاس په واسطه ورلورځي یا به د آی ډی په واسطه لمړی خو به ټارګټ کې کنه لمړی خو به تر دې ځان رسې چې یاره په دې ځای کې زما دا کلاس په کار دی نو تر دې صحیح پورې راځي ته سو اپشن لري یا خو به دا سیکشن په واسطه د ټیګ نوم په واسطه راځي یا به د همدې آی ډی په واسطه راځي یا به د دې کلاس په واسطه راځي نو زه د دې آی ډی په واسطه راځم یا از د آی ډی او فل حال د آی ډی په واسطه راځم چې تاسو په پوه شئ نو زه راځم ورته لیکم چې ډاکومنت ډاټ element by id او id موږ سره چی ده id موږ سره header ده دا مې څه ولیکو id موږ سره header ده نو تر دې ځای پورې به موږ سره ټول header راشي چیرته او ریزلټ کې به موږ سره سٹور شي نو ریزلټ کې موږ سره سٹور شو اوس که راشي ما سفری لوډ کړم نو موږ ته چی وای موږ ته وای چې موږ چرته راغلیو دا به دا کلوز کړم سفری لوډ کړم رائټ بیک لګم انسپیکټر راشم او کنسول به تاسو خلاص کړم نو دا ګوره موږ چرته راغلو موږ header ته راغلو او هډر کې موږ سره څه شی موجود دی یو آی ډی دا او بل موږ سره کلاس دی زما اوس چې په کار دی زما دا کلاس په کار دی نو زه به چیک کوم موږ سره میثډ موجود دی ډاټ به واچوي او ګیټ اټریبیوټ ورته ولیکي او چې کله مو اټریبیوټ ولیکو نو اوس د څه پوهیږي چې کوم اټریبیوټ راوړل ته موږ سره دوه اټریبیوټ دي نو تاسو بل د قوس واچوي او په دې کې به تاسو ورته ولیکئ چې زما کلاس په کار دی نو څنګه دا سیو کړم او ریلوډ کړم نو کلاس چې دی موږ سره کلاس ا بی سی دا زه ته هم چیرې لازم دی پروجیکټ او دلته یو بل اټریبیوټ اخلم د سټایل په نوم باندې دلته لیکم چې بارډر او بارډر چې دی 2 پکسل دی سولید دی او گرین دی دا ما یو انلاین سټایل ورته ولیکه و زه ورته هم چې ما یو بل اټریبیوټ پکا دی هغه اټریبیوټ موږ سره چې دی هغه اټریبیوټ سټایل دی نو دلته راځم مین ته او مین کې بیا زموږ څه کار دی دا به کاپی پیسټ کړم دا به ډیلیټ کړم
ترڅو تاسو پوه شئ بس مکمل ډیلیټ کوم د سره د لیکم تاسو په پوه شئ نو زه راځم دیم چې ډاکومنت ډاټ ګیټ element by id او id موږ څه چې د هډر ده صحیح شو نو هډر خو راغی چې ته بس ټول کیږي ریزلټ کې بس سٹور کیږي نو ریزلټ کې مې سٹور کو او پدې کې زموږ څه په کار ده نو زه ته لیکم get attribute زموږ دلته پدې کې attribute په کار ده کوم attribute ته په کار ده style attribute مې په کار ده نو تا د style attribute درکې اوس راشه سفری لوډ کا نو ګوره style attribute درکو کنه border 2 pixel solid green نو هماغه attribute تعالی درکو کله راشه ولته لیکم چې زما id په کار ده نو id مې ولیکلو صفه مې ریلوډ کو نو id مون سره هډر ده زما کلاس په کار ده رالم کلاس مې ورته ورکو نو زموږ ته بچی راکې مونږ ته براکې چې کلاس abc ده نو دا مونږ سره get attribute خبره وا چې په دې باندې مونږ چکو attribute اخلو attribute چې هر څه موجود ته بل د ډیفاین کې هغه به تعالی درکې ته بل د ډیفاین کې او هغه به تعالی درکې او ته بل هغه څخه کولای شي استفاده وکړي اوس راځو یو کار دا کوو چې مونږه په ټیګ نیم باندې هیڅ کار ونه کوو په ټیګ نیم باندې مونږه هیڅ کار نه کړو نو زه راځم دلته چې کوم دا دلته attribute راخلم خو د ټیګ نیم په واسطه راخلم نو زه ته لیکم چې ریزلټ کې به واچي بس اوس خو پوه شئ چې ریزلټ مسله پاره خسته او لیکم ډاکومنت او ډاټ ګیټ elements by tag name او tag name موږ څه چې د a ده نو ما ورته a ورکو اوس به دې څه کې مهربانه دی چې د موږ سره سونه a tag هغه ټول به موږ تراوال نو سفری لوډ کما نو دلته ګوره په دې صفحه کې سو دی لس دانې ټیګز دي موږ سره a tags نو په دې صفحه کې موږ سره لس a tags دي ځکه ګوره بل تاسو ښکاری هوم دی موږ سره سروایسز دی ګیلری دا اباوت دی موږ سره کانټیکټ دی هوم دی سروایس دی ګیلری دا اباوت دی او کانټیکټ دی اوس په دې کې زما چې په کار دی په دې کې مثال زما دا ګیلری په کار ده نو دلته ګورم دا ګیلری په کوم انډیکس ده نو دا موږ سره په 2 انډیکس ده نو ته براشي او 2 انډیکس به ورته ولیکي او په دې کې ستاسو په کار ده په دې کې زما get attribute په کار ده ځکه چې په دې کې attribute کتل غواړم نو attribute کوم attribute href attribute مې په کار ده اورورا href attribute زما په کار ده نو که زه اوس راشم سفری لوډ کما نو ګورل ته موږ سره چې راځي دلته باید موږ سره href attribute راشي خو رانغه href attribute موږ سره رانغه نو بل تو ګورم مسله څه ده ها attribute موږ سره راغله په attribute کې ویلیو نشته attribute موږ سره راغله ده په attribute کې هم ویلیو نه ده لیکل زموږ attribute خو خالی دی کنه مثال کله د زراشي مورتولی کما چې هوم ولیکما اول د زراشي مورتولی کوم سروایسز اول د زراشي ګیلری ولیکما دا چې دا باورز د ګیلری دا بره ګیلریو دا مس بره چې لمړه هوم دلته چې دا هوم دی موږ سره او دا چې د موږ سره سروایسز دي دا چې د موږ سره ګیلری ده او دا موږ سره اباوت ده نو اوس کله دا سیف کړم او راشم سفری لوډ کړم نو جواب کې موږ سره چې راغی ګیلری راغی ځکه زموږ ګیلری په کار کنه نو موږ دا چې کو ګیلری ټارګټ کړو نو موږ سره ګیلری راغی اوس کله دغه د زراشم یو بل اټریبیوټ واخلم ټارګټ په نوم باندې ټارګټ اټریبیوټ موږ په a tag کې لرو ټول کوم چې blank دا ټارګټ ما واخصو اوس ورته چې ما په کار دی چې ما په کار دی اټریبیوټ په کار دی خو د چا په کار دی د همدغه a tag په کار دی چې په دویم انډیکس دی حکم اټریبیوټ مې په کار دی href نه زما ټارګټ اټریبیوټ په کار دی نو سیو میکلو او چې راشم سفری لوډ کړم نو ټارګټ اټریبیوټ موږ سره نه راغی ولی نه راغی ټارګټ مې لیکل نو که راشم ټارګټ ورته ولیکم سیو کړم او راشم لوډ باندې کلیک کړم نو ګورم موږ سره blank راغی نو بیسیکلی مطلب دا دی چې کله تاسو غواړئ ټیکسټ راواخلئ نو انر ټیکسټ نه به استفاده کوئ چې کله ټیکسټ HTML سره راخلئ نو د انر HTML نه به استفاده کوئ او چې کله اټریبیوټ راخلئ نو تاسو به get attribute نه استفاده کوئ په هغه کې به تاسو طریقې چې کوم اټریبیوټ تاسو په کار دی نو هغه به تاسو له درکړي اوس بل موضوع موږ سره د get attribute node دی get attribute او get attribute node دواړه یو رقم کار کوي خو فرق به تاسو وګورئ مثال زه راځم ورته وایم د سیوکا ما د چیوکا header ته به ورشي او header ته چې ورغلی هلته به څه وکړي هلته به get attribute node به راواخلي get attribute node به راواخلي حکم attribute class attribute نو ما ورته class attribute لیکو ما اصل کې get attribute چې موږ لیکو صرف دلته node اضافه کیږي نو get attribute node په هغه کې موږ سره class راواخله نو ما راواخستو او ریلوډ مې کو دلته موږ سره زه به دا کلوز کړم صفحه به ریلوډ کړم رائټ به کلیک کړم را به شم انسپیکټ او انسپیکټ کې به راشم کنسول ته فرق تاسو ته ښکاري فرق دا دی چې موږ سره په اټریبیوټ کې आवाज د هغه ویلیو راتلو خو get attribute node کې چې دا هم تاسو د کلاس نوم راځي او هم د هغه ویلیو راځي نو دا فرق دی
get attribute کې به یوازې تاسو د هغه ویلیو راځي خو چې کله تاسو attribute نوم هم کتل غواړئ او د هغه ویلیو دواړه کتل غواړئ نو بیا تاسو څه کوئ تاسو به get attribute node څخه استفاده کوئ مثال کې زرا شم کلاس پسې ماته سټایل خو نو دا موږ سره سوچي سټایل به هم راشي او سټایل کې چې کوم لیکل مونږ کړي هغه به هم راشي او د دې بیا ځان ته یو ویلیو ده د دې get attribute بیا ځان ته یو میثډ دی او بخې ویلیو نه د مثال کله زرا شم ډاټ ویلیو ورته ولیکم نو بیا به د چی کی بیا به هماغه کار کوي او ډایرکټ به مونږ ته د دې چې کوم ویلیو د هغه برا کوي د دې به ډایرکټ مونږ ته ویلیو را کوي نو سجیشن دا دی چې دا تاسو نه استعمالوي ځکه موږ سره get attribution او د دې ویلیو ضرورت شته چې ضرورت ډاټ ویلیو ورکوم نو دا به مونږ نه استعمالو خو دا موږ سره میثډ موجود دی او تاسو لدی نه کولای شئ کار واخلئ نو دا موږ سره د get attribute node او د get attribute ترمنځ فرق دی او نور په دې کې موږ سره شته نه لاس چې کوم یو د موږ سره هغه یوازې attributes دي نو دا بزراشم attributes class دغه بواچم نو موږ سره attribute دي نو attributes څه کوي attributes چې څونه attributes هغه ټول درکې مثال که زراشم ټول کوم چې result کې واچو چې واچو document dot get element by id tag name نه by id او id موږ سره چې د header دی او زه ته چې په دې header کې چې څونه attributes ټول راوخه نو ته لیکم ټکه او attributes ورته لیکم او attribute چې دی نو دا موږ سره method نه دی دا موږ سره property ده دا موږ سره چې دی property ده نو دلته به تاسو قوسونه نه اچوي ځکه attributes نو دا به خپل تاسو سره attributes چې هغه ټول بدل کوي نو get نو دلته به تاسو ټول کې dot attributes نو دا ما ورته ولیکلو او راغلم صفه مې ریلوډ کړو نو صفه ریلوډ سره موږ ته چې راغی موږ ته راغی چې موږ څه غلطي کړې نو موږ د بزو ګورم get elements by elements نه موږ سره get element دی نو دا ما صحیح کړو او اوس که زراشم صفه ریلوډ کړم نو دلته ګورم موږ سره کوم attributes ټول راغی په 0 انډیکس موږ سره id ده په 1 انډیکس موږ سره کلاس دی په 2 انډیکس موږ سره سټایل دی نو اس کا دا هر یو جدا اکسس کول غواړي د اټریبیوټس پاسه نو انډیکس نمبر شته کنه مثال چې کلاس اکسس کوم نو دې مخته چیو کا قوسونه واچو او ونو لیکا نو اوس بتا ته چې درکې اوس بتا ته کلاس درکې زبدا کلوز کوم یو ځل صفه بار ریفریش کوم ریډ بک کلیک کوم انسپیکټر براشم انسپیکټ بزراشم چرتا کنسول دا نو سم ته چې راکو کلاس راکو او کلاس څنګه درکو هم کلاس درکو هم ته ویلیو درکو نو که یوازې د دې ویلیو پکړ نو ډاټ ویلیو ولیکا نو ته به یوازې د دې ویلیو درکې او کله دې یوازې نوم پکار وي نو بیا ډاټ ویلیو ملیکا ډاټ نیم ورته ولیکا نو بیا به دې ته یوازې تاته نوم درکې نو بیسیکلی دا موږ سره ګیټینګ سیستم دی چې موږ څنګه کولای شو جاوا سکرپټ باندې کوم اټریبیوټ موږ سره موجود دي کوم ویلیو موږ سره موجود دي ان ارټکس موجود دي هغه ټول موږ چې کو هغه ګټ کول هغه سره موږ استفاده وکړو